د نړۍ د خبرونو څخه چې په نور دنیاو کې هم غلاوي کېږي، نن د برېټانیا پلازمېنه لندن چې د نړۍ په کچه دا پرمختللي ملکونه دي، پر مختلفو او په امنیتي ټکنالوژۍ سمبال ښار دی. هره ورځ پکې 2.5 موبایلونه غلا کېږي. د لندن پولیسو مقاماتو د موبایل غلاو په اړه معلومات خپاره کړل چې هغه د رسنیو تاوده سرټکي ګرځېدلي وي. دوی ویلي چې د ښار کې هره 6 دقیقو کې یو موبایل غلا کېږي. بي بي سي د برېټانیا د میټ پولیس له قوله ویلي چې په 2022 کې 9844 موبایلونه یا په ورځ کې نږدې 2500 موبایلونه غلا شوي دي. دا یې په یو اندازه ورته کښېدول. یاد دې وي چې برېټانیا او امریکا ځانونه د نړۍ باامنه پرمختللي او د امنیتي ټکنالوژۍ مخکښان یادوي، خو لا هم پکې غلا، وژنو او وسله والو بریدونه لوړه